ای انسانه، پام دی وي ستا پیدایښت تصادفي نه دی. ته عبس نه پیدا شوی، او نه هم ستا له جوړښت او پیدایښت سره دا ښایي چې ته دې د حیواناتو په څېر ځان له هر مسؤلیت خلاص وګڼې. فکر دې وي ته د ځمکې پر مخ د الله تعالی خلیفه یې. د ځمکې د سمون او بدلون، د اصلاح او فلاح چارې یې تا ته د سپارلې دي. ته الله تعالی قوي پیدا کړی یې، د ژوند په چارو کې نسبي ازادي درکړې. ته د ټولو ښېګڼو مستحق یې. ستا د ژوند په کتاب کې ټول مسایل حلیدونکي دي. د مځکې پر مخ ټول نعمتونه ستا لپاره پیدا شوي او ستا په مخ کې انبار شوي دي. نو ځکه خپل ځان ته ارزښت ورکړه، د خپل شخصیت د جوړولو او سمولو هڅه وکړه، په خپل ځان وویاړه او خپل ځان تر هر چا خوشبخته وګڼه. د الله تعالی شکر ادا کړه چې په دنیا کې د ژوند کولو موقع او جنت ته د داخلېدلو فرصت یې درکړی. ته پوهیږې چې ته د الله مریی یې، او مریی هغه چاته ویل کیږي چې پر بل خرڅ شوی وي او خپل واک په بشپړه توګه هغه ته سپارلی وي. د ده په واک کې چې څه وي هغه د ده نه، بلکې د ده د آقا او مالک وي. هیڅ کار په خپله خوښه او د خپلې مرضۍ مطابق نشي کولی. یوازې هماغه څه کوي چې خپل آقا ورته امر کړی وي. په خپلو ټولو کړو وړو کې د خپل مالک او بادار رضا لټوي. د خپلې رضا لپاره هیڅ نشي کولی. مریی نه شخصي دوست لري او نه دښمن. د آقا دوست یې دوست او دښمن یې دښمن وي. نو فکر دی وي داسې ژوند باید ته وکړې چې الله تعالی یې تا ته لارښوونه او سپارښتنه کړې. ستا ناسته ولاړه، ویښه او خوب، پټی او دفتر، کار او زیار، لیکل او لوستل، خوراک او څښاک او ټول نور ورځني کارونه دې باید له دې دایرې یوه شیبه ونه وځي. فکر دی وي چې بیا ګرځېدنه دې د الله لوري ته ده. الله ته به ورځي، د خپلې هرې کړنې حساب به ورکوي او د خپل هر عمل بدله به ویني. نو پام، د دنیا دا څو ورځنی عیش و عشرت، غنا او شتمني، جاه و جلال، مقام و چوکۍ، مال او دولت دې مغرور نه کړي، د طغیان او سرکشۍ سبب دې ونه ګرځي. ګوره پام کوه، مرګ درته په کمین کې دی. که زر کاله ژوندی یې خو آخر مرګ درته راځي. ستا په څېر یې د ډېرو مغزې مات کړي، ستا په څېر یې د ډېرو ککرۍ کټ کړي، او ستا په څېر یې ډېر د ژوند له نعمته بې برخې کړل. ګوره حتمي به د مرګ تر خوا تېرېږي، په دام کې به یې لویږي. یو وخت به داسې حال سره مخامخ سي چې نه به د دفتر وي، نه قدرت، نه به د نوم وي، نه به د نښان، نه به د اولاد وي، نه دوستان. یاغیتوب او باغیتوب، طغیان او سرکشي به د پای ته رسېدلي وي، بلکې یوازې به د خپلو اعمالو سره د خپل رب په مخ کې ولاړ یې. نو پام کوه، ستا هر څه، ثروت او شتمني، توان او طاقت، وړتیاوې او استعدادونه، هنر او کمال، جاه و جلال، وجاهت او اعتبار په اصل کې د الله تعالی دی. ته چې څه په واک کې لرې ټول الهي امانتونه دي. اصلي مالک الله دی. ستا ټول الهي عطایا دي. اصلي مرجع الله تعالی دی. هغه به د دې په اړه وروستۍ فیصله کوي او په پای کې به دا ټول په میراث پرېږدي او اکې یوازې به د ده پر لورې درومي.